د اسلام کلا سرحدي سیمه چې په دې وروستیو کې له ایران څخه د زرګونو کډوالو د راتګ شاهد وه. دغو مهاجرینو د اسلامي امارت د خدمتونو د وړاندې کولو له بهیر څخه هرکلی کړی او وایي چې د دوی لپاره د استوګنې او د کار پیدا کولو په برخه کې باید پاملرنه وشي. الان جوانای دارن از ایران از مثلا کشورهای دیگه میان به خاطر امنیت به کشور خود به دنبال از این یعنی فکر اینا درگیره کجا مثلا با این قیمت‌های بالا با این مثلا حقوقی که دارن میگیرن چه کارهایی انجام بدم یا کاری بکنم. از دولت امارت اسلامی من خواهشمندم که حداقل زیادی مثلا کاری که در حد توان اینا هست به آدمایی که مثلا نیازمندن کمک دارن یه خورده کارا بیشتر کنن. ما 6 سال به ایران بودیم، آدم عرض که ما رو نکردم، برای ما نامه خروجی دادن، گفتم باید ایران رو ترک کنیم. دیگه ما خودکفا آمدیم ایران چیز کردیم، ولی یک ذره آزار و اذیت اون بر دیدیم دیگه، بازم بر نبود خود رساندیم اینجا. په ورته وخت کې له مهاجرینو چارو ته د رسیدګۍ د کمیسیون چارواکي پر وخت خدمتونو د وړاندې کولو خبره کوي او وایي چې په تېره اونۍ کې شاوخوا 100,000 کډوال راستانه شوي دي. دلته د مهاجرینو ته چې کله راغلي دي هغوی ته د خوراک څښاک بندوبست طبیعي خبر د زیات کسان دي هغه سوی ده، هغوی ته سرسایه او پناهځای دا ترتیب سوی ده. هغوی ته که ووایم په دې نن ورځ کې تر 100,000 لیتره پورې صرف معدني اوبه ورته راوړل سوي دي. همداراز قریب 22,000 نفرو ته نن ډوډۍ ورکړل سوې ده. د ساخت داسې پرون بله ورځ و، نو په مجموع کې زه ویلی شم چې دغه مهاجرین د ترانسپورټ لارې خپلو ابایي خپلو هغه منطقو ته ځي او هلته رسول کیږي. دغه رقم د خلکو ته د ترانسپورټ وسایل ورکول کیږي او د اسلامي امارت له طرفه په هر فرد باندې 2,000 افغانۍ ورکول کیږي چې دا تاسې پوهېږئ د ورځې میلیونو روپیو ته رسیږي. دغه رقم دلته په کمپ کې چې کوم کمپ د دوی لپاره دا جوړ شوی ده او دا مهاجرین راځي په سرسایه برسېره چې د دوی لپاره سایه او ترتیب او د قیام او طعام ځای شوی ده. د دوی لپاره صحي خدمتونه هم شوي دي. موږ ویلی چې په دې تېرو 4-5 شپو کې موږ زیات داسې کیسونه یا زیاتې مرضۍ وي چې حتی زنانه ناجوړې وي او دلته وضع حمل شوی ده، یعنې تر دې حده پورې دوی ته سهولتونه برابر شوي دي. په مجموع کې د مهاجرینو راتګ په تېرو 2 ساعتونو کې زیات شوی ده او دا سلسله اوس هم روان ده. دا نن ورځ که ووایم تقریبا اوسه پورې چې قریب دا د 6 بجې دي 400 غټ موټران دا له مهاجرینو بارو او افغانستان خاورې ته راړول شوي دي او دغه سلسله روان ده چې اوس په خپل وخت باندې د ټولو مهاجرینو خدمت شوی. دغه د ریاست مهاجرین سره د اسکان موقت کمیټې مسؤلیت دی. نو اسکان موقت دلته په دې مارچ کې موږ جوړ کړی دی چې یو ځای دغه کمپ دی چې تاسو دلته ولیدئ او یو ځای چې دی دلته کمیسارۍ سره لږ دې خواته موږ اوس کار شروع کړی دی، خیمې درو او ځای برابرو د مهاجرینو. دغه چارواکي په دوام ټینګار کوي چې د صحي خوړو او موقتو کمپونو سربیره د دغو مهاجرینو د راستنېدو او اړوندو ولایتونو ته د ترانسپورت زمینه هم برابره شوې ده. ما به خاطر که مهاجرین عودت کنندگانی که از کشورهای خارج می آید به خاطر ثبت بایومتریک که اینجا کارت مهاجرت برایشان میدم کمیته مهاجرین و ما ثبت بایومتریک میکنیم به خاطر که اینجا تشخیص شبکه مهاجرین است. دیگه باز اینجا برایشان امارت فی نفر 2,000 افغانی که هر خانواده 10 نفر باشه 20,000 میده، 5 نفر باشه 10,000 افغانی میده، فی نفر 2,000 افغانی برایشان میده. دیگه اینجا تشخیص میشه هر خدمات که هست به واسه امارت است آنمو را برای اجرا میکنیم. د یادولې وړ ده چې د اسلام کلا په سرحد کې د اسلامي امارت د خدماتو ترڅنګ د مهاجرینو په چارو کې ادارې او یو شمېر خیریه مؤسسې هم د ترانسپورت او خوراکي توکو په برخو کې همکاري کوي.